السلام علیکم ملګرو قصابو هغه په دوکان باندې باندې زیات ډېره شو خلک ورته د دنیا ولاړو بهر نه نو ټیم نو قصاب به هم ټوله غوښې ورکوله قصاب خو خوشحاله و دکې د کلي بل د کلي د کډه راوړی و استاد زه خپل ځانه غوښه واخلم نو هغه رش ډېر زیات ډېر و نو د استاد لا بهر کېناست سیټ ته کېناسته او دوی سیالي کول د قصاب او د ګاک سیالي کولو دا څه کلارې بهر ناست و ډېر ټیم نه نو دې کې چې هغه بل کس راغلی او ښایسته نور غوندې سړی راغلی او تبصرې ورسره لاس کې او دې استاد پرې نظر شلو د بهر ناست دی دا څه کوي نو دوی ویل استاد دا کوښښ وکړي چې زه دې سره میلاپ شم نو هغه ډایرکټ بیا ورنوت د قصاب دوکان ته ورنوت او هغه ډایرکټ هغه د دوکان دی ماله غوښه راکړه بس هغه له غوښه ورکوله نو دوی لکه کوښښ وکړو د استاد دا کوښښ د پیسې زه ورکړم هغه ډېر رش و او هغه د بیا د هغه کاتل او قصاب ته پیسې وانه خیستلې نو بیا داسې کار وشو چې د استاد بیا کوم وخت د رش ختم شلو او د استاد قصاب بیا میلاو شلو د څنګه چې د کس راغلی د څوک و ما د کوښښ کوم چې د پیسې زه درکړم که نه تا ته پیسې مو وانه خیستلې نو دا وضع څه کیدی شي څه نه دي وانه خیستلې هغوی دا وویلو دا د زموږ د امام دی زموږ د جومات امام دی او ما ته ځکه وانه خیستې موږ دا مسله کوي موږ به دې جومات مریان ته موږ پیسې نه اخلو نو هغه ویل امام دا کوښښ کوو چې دته پیسې اخیستې په ما ډېره ښه ولګېده او دا پیسې زه ورکړم دې قصاب لا نو هغه ورته بیا دا خبره وکړه قصاب نو موږ دا مشاره کوو موږ دې پیسې نه اخلو او که ته داسې شته پیسې ورکوي او نو اما د ملا صاحب سایکل خراب دی او راولی دغه پیسې ته ورکړه نو ستا هم ثواب وشي ستا زړه وي هغه بهتره دی هغسې دې پیسې ورکړي نو ما دا ویلي تاسو په دې دپاره شیر کړه ځکه چې د مولایانو صاحبانو هغو تنخواګانې هم کمې وي په جوماتونو کې او دې نه به خامخا ځکه چې موږ تاسو خلک خیال ونه ساتو ځکه د مولایانو مخه روانه ځکه چې د مولایانو مخه ځکه چې زموږ بچو د ماشومانو د ټولو خلکو ته پرې سبقونه دومره خیر په کمو سبقو باندې روپو باندې او نن سبا تاسو د یو استاد تنخوا وګورئ د لکونو روپۍ وي او دوی په تقریبا 1000 روپۍ میاشت هم نه وي نو ما دا ویلي تاسو سره ځکه شریک کړم چې هر ځای کې مولایانو وي او دا ویډیو لازمي شریکه د ثواب په شریکه کوي ځکه چې هر ځای کې د مولایانو خیال لازمي ساتئ نو نن د دنیا په د مولایانو مخه آباده ده او ځکه چې یو مولا چې خیر ساتي الله پاک تعالی هغه توفیق درکوي زه خو نږدې کوم جومات کې تا سره وي هغه ځای کې حل ساتئ ما دا ویلي تاسو سره شریک کړم او ډېره مهرباني مخکې ما وویل چې لازمي شریکه د ثواب په ډېره مهرباني والسلام